په دې ویډیو کې د دغه تړون په اړه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای سبب شوه چې هغې ته ټریټي آف ورسای یا د ورسای تړون ویل کیږي یو څه معلومات ترلاسه کوو. د دې تړون په ځانګړي ډول د جرمني په اړه تر ټولو لوی اغیز درلود او جرمني د جګړې مسؤل وګاڼه. دا هغه څه و چې دې ته د جګړې پړه یا وار ګیلټ په نوم یادیږي. ځینې دا داسې توجیه کوي چې جرمني د جګړې په پیل کې تر ټولو تیز او یرغلګر ګامونه پورته کړل. بې له ډېرې هڅونې یې پر روسیه او فرانسې د جګړې اعلان وکړ. خو مقابل لوري بیا وایي چې نه، اتریش هنګري لا د مخه پر سربیا جګړه اعلان کړې وه. روسیې پوځونه خوځولي وو. او بیا مخالف استدلال داسې دی چې جرمني اتریش ته د سپینې چک ډاډ ورکړی و، یعنې هر څه چې اتریش وکړي موږ یې تر شا یو. په هر صورت دا واضح وه چې د جګړې د پړې ټوله توره پر جرمني اچول شوې وه او دا خبره د جرمني خلکو ته د منلو نه وه. د ورسای تړون جرمني ته ډېر سخت محدودیتونه ورکړل. پوځ یې یوازې تر 100,000 سرتیرو پورې محدود شو چې په حقیقت کې یوازې د یوې لویې پولیس ځواک په څیر پاتې شو. همدارنګه جرمني ته اجازه نه وه چې له اتریش سره یو ځای شي. دلیل یې دا و چې اتریش یوه جرمني ژبې لرونکې سیمه وه او له جرمني سره یې کلتوري او ژبنی تړاو درلود. د تړون له مخې دا ډول اتحاد منع و. جرمني ټولې خپلې مستعمرې له لاسه ورکړې. په افریقا، آسیا او پسفیک ټاپوګانو کې ټولې مستعمرې له لاسه لاړې. بله لویه موضوع د تاوانونو ورکول و. د 2014 د ډالرو پر ارزښت شاوخوا 4.5 میلیارده ډالر اټکل کېده. که څه هم دا ټول ورنه کړل شو، خو دا پریکړه د جرمني پر اقتصاد دروند بار واچول شو. دا تاوانونه یوازې په پیسو نه بلکې په طبیعي منابعو هم ورکول کېدل. د دې لپاره چې دا منابع ډاډمنه توګه باندې ورکړل شي، متحدینو د سار سیمه لاندې ونیوله. دا سیمه د سکرو ډیره بډایه وه او د 15 کلونو لپاره یې سکاره فرانسې ته لیږل کېدل. د ویمر جمهوریت چې د جګړې وروسته د جرمني حکومت و، د دې لپاره چې د تاوانونو نغدي برخه ورکړي د پیسو چاپول پیل کړل. دا کار د سختې هایپر انفلیشن سبب شو، یعنی قیمتونه لوړ شول. په ځانګړي ډول د 1923 تر شاوخوا کلونو پورې پیسې بې ارزښته شوې، خلکو یې ژوند نشو چلولی. کله چې جرمني نور نشو کولی تاوانونه ورکړي، فرانسې په 1923 کې د روهر سیمه لاندې ونیوله چې د فولادو او سکرو بډایه سیمه وه. فرانسویانو د دې سیمې منابع مستقیم ځان ته وړل پیل کړل. دا نه یوازې د جرمني لپاره یو سپکاوی و بلکې اقتصاد نور هم ټپي کړ. د جګړې ماتې د منابعو لیږد، د روهر نیول او د رسنیو له لارې د خلکو احساسات داسې وضعیت رامنځته کړل چې ډیری جرمنیان د افراطي ګوندونو لور ته ولاړل. 1923 په پای کې هټلر او د هغه کوچنی نازي ګوند هڅه وکړه د حکومت پر ضد یو کودتا وکړي. که څه هم ناکامه شوه، خو بیا هم د دغې ډلې لپاره د ملاتړ د زیاتېدو لاره یې هواره کړه. همدارنګه جرمني د خاورې ډېرې برخې له لاسه ورکړې او یوه سیمه یې د راینلینډ په نوم غیر نظامي شوه. نو په ټوله کې دغه تړون هر ډول هڅه وکړه چې د جرمني پوځ او د جګړې توان له منځه یوسي. پوځ یې کم شو، وسلې محدودې شوې او په وسلو سوداګري هم بنده شوه. دا د جرمني له نظره یو سپکاوی او ظالمانه تړون و چې د همدې سختو شرایطو له امله افراطي ډلې ځواکمنې شوې او دوهمې نړیوالې جګړې ته یې لاره برابره کړه.